یتیم وایس د پهله خو به دا ووایو یتیم خپله معنه ده یوازې والی کم موتی ملغلره چې په امیل کې یوازې پاتې شي نو هغې ته وایي درة یتیم یا درة الیتیم درة یتیمین صحیح راځي داسې ملغلره چې هغه یوازې پاتې ده نو یتیم تم یتیم ځکه وایي چې پلار ته لاړو گویا دی یوازې پاتې شو ځکه پلار یې ولې د انسان ملا ماتېږي چې پلار لاړ شي نو ځکه د یتیم او یتیم به تر هغه وخته پورې وایي تر څو پورې چې دی نابالغه دی چې کله بالغ شو نو حدیث کې راځي لا یتم بعد الاحتلام د بلوغت نه پس بیا یتیموالی نشته دی بس یتیموالی ختم شو علماء یو نکته لیکلې ده وایي په انسانانو کې یتیم هغه چاته وایي چې پلار یې مړ شي او په زناورو کې یتیم هغه چاته وایي چې مور یې مړ شي انسانانو کې یتیم هغه چاته وایي چې پلار یې مړ شي او په دغه کې په زناورو کې یتیم هغه چاته وایي چې مور یې مړه شي چې دا یسیر په کې لا څه ته وایي چې مور یې مړه شي خلک وایي یسیر چې مور یې مړه شي خو دا خبره په قرآن یا حدیث کې نشته دا زموږ ایجاد دی یتیم یسیر چې مور پلار یې دواړه مړ شي نو الله فرمایي ښه نو دی به داسې کول چې یتیم به کله یو سړی به یتیم شو نو دی به څه کوله دی به د یتیم په مال کوم خشته شی به یې واغشتو خراب شی به یې ورکو یتیم سره خشته غوا ده او به یې واغشته خرابه غوا به هغه ته ودروله او ماشوم نه پوهېدو یا که پوهېدو د به دباو را دباو کو ښه سیکل د یتیم نه والو خراب سیکل ورته پکې ودراوه نو الله وایي داسې مه کوئ دا خپل بیکاره مال په خشته مال سره مه بدلوئ بل به بعضې خلکو داسې کول چې به د یتیم مال ته به یې نښته بس خوړو به یې خلک آتا یا چا به داسې کوله چې د یتیم مال به خپل مال سره یو ځای کو چې مړه به تیم خورو زیم خورم بس او په دې بانه باندې به خورو الله وایي داسې مه کوئ که ستا اراده د خیر وي چې یره اوس دا یتیم زما د پرورش د لاندې دی او زه غریب یم زه خو به د خپله خرچه نشم کولی ټیک ده د هغه مال پې خرچه کوه خو که بیا ته وایې چې یره اوس بدله بېله کټوی پخوم ځان له بېله کټوی پخومه دا خو هم بلا ګرانه ده او ستا نیت د اخلاصي نو بالکل د هغه مال خپل مال سره یو ځای خو به حساب لګوه دا نه چې ستا د کور اته کسان کټوي خو دا یو کس دی او تی په نیمه باندې تقسیم کړي په نیمه مه تقسیموه بیا چې 100 روپۍ راغې 100 د هغه نه والا 900 ورته ورکړه مثال نو بیا هم صحیح ده خو الله وایي حساب کتاب برابر ساتئ نو حدیث کې راځي چې قرآن پاک کې راځي څوک چې د یتیم مال خوري نو دی په خپلو خېټې کې اور ور اچوي او چا چې د یتیم پرورش وکړو نو نبی اسلام فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین داسې وایي زه او د یتیم پرورش کوونکی به په قیامت کې داسې یو دا دوه ګوتې مبارک یو ځای کې مطلب دی ما سره نږدې په جنت کې وي څوک چې د یتیم پرورش وکړي اوس که چېرته په یتیموالي کې به یو جینۍ پاتې شوه او یو ظالم سړی به مشر شو نو که دا دې جینۍ سره به کله کله واده د په خپله دې دپاره کولو مثال یو جنۍ یتیمه شوه تر زوی دی ځوان او هغه ته دا پاتې شوه نو بعضې وخت دا داسې وي چې دا جنۍ ډېره خشته وي دی وایي چې بل څوک خو زه به یې وکړم که نه که د هغې خوښه وي او که نه وي الله وایي داسې مه کوئ او کله کله به دی داسې کول چې جنۍ سره به ډېر زیات مال و لکه دې آیت شان نزول دا دی چې یو سړي داسې کار کړی و دغه رنګې په کفالت کې د په پرورش کې یو یتیمه جنۍ راله ای سره ډېر زیات مال او یو ډېر غټ قیمتي باغ هغې ته پاتې شو د پلار نه نو ده څوک د دې جنۍ سره نکاح وکړه او د مهر ورکولو په ځای باندې باغ هم ځان پسې ولیکلو دا عجیبه نکاح شوی و په تاریخ کې خلک ښځې پسې دغه د ښځې رسم ځان پسې ولیکلی نو الله دا آیت مبارک نازل کړو چې داسې مه کوئ تاسو که چېرې تاسو او که داسې وي چې یو یتیمه پاتې شوه او ته وایې چې یاره دا خو کمزورې ده ناپوهه د پلار تربیت نشته دی اسې نه بل څوک ورسره واده وکړي او بیا پې ظلم نه کوي او ته ورسره د ښېګړې په نیت باندې واده وکړي نو بیا خو ثواب دی خو نیت ته ګوره